اسلامی تاریخ. د اسلامی ټولنو هر وګړي لپاره د بشري او اسلامی تاریخ لوستل ډیر ضروری دي، ځکه چې د تاریخ زده کړې له لارې بشري او اسلامی ټولنو ته له ورپېښو حوادثو او د هغو له اسبابو او علتونو خبریږي. د هغو له تجربو د عبرت اخیستلو استعداد پکې پیدا کیږي او په دې پوهیږي چې افراد، ټولنې او نظامونه څنګه د ترقی او تعالی پر لاره ځي او ولې له کمزورۍ او نابودۍ سره مخ کیږي. همدارنګه د تاریخ پوهه اسلامی امت ته د عروج او انحطاط او په نړۍ کې د اسلامی حاکمیتونو د مد او جزر، کامیابیو او ناکامیو اسباب او عوامل ورپه ګوته کوي او له دې خبروي چې دا هر څه ولې او څنګه پیښ شوي دي. په قرآن کریم کې کیسو ته رب العالمین ځکه ډیر اهمیت ورکړی دی چې دا آخري امت دی او د دې امت له پیغمبر وروسته بل پیغمبر نه راځي او همدا امت به د هغه وظیفه چې د الله لوري ته د بشریت رابلل، د کفر او گمراهیو مقابله، د اسلامی نظام اقامه او له هغه څخه دفاع ده پر مخ بیایي. نو ځکه خو دوی ته پکار ده چې د مخکنیو امتونو له سرنوشتونو، تاریخونو، پیښو، تجربو، انجامونو او له انبیاو علیهم السلام سره د هغوی له مثبتو او منفي تعاملونو خبر وي او له هغو مثبتو او منفي پیښو هم باید خبر وي چې د آدم علیه السلام له زمانې څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زمانې پورې بشریت ته ورپېښې شوي دي، ځکه چې د انسانانو فهم، شعور او کړه یو بل ته سره ورته دي او د کوم په نتیجه کې چې پخوانیو نجات موندلی مسلمان به هغه خپلوي او د کومو په نتیجه کې چې پخوانی انسانان هلاک شوي دي له هغو به ځان ساتي. په قرآن کریم کې د پخوانیو انبیاو علیهم السلام او د هغوی د قومونو کیسې د دې لپاره هم بیان شوي دي چې امت له دغو کیسو، تاریخ او پیغمبري تجربو د دعوت، صبر، جهاد، نظام، تدبیر، مسئولیت پیژندنې او د بشر له بیلابیلو پرګنو او طبقو سره د تعامل طریقه زده کړي. رب العالمین موږ ته د آدم علیه السلام او ابلیس علیه اللعنه کیسه بیان کړې ده چې د شیطان له دښمنۍ خبر شو. د نوح، ابراهیم، اسماعیل، لوط، اسحاق، یعقوب، یوسف، ادریس، یونس، موسی، داود، سلیمان، عیسی علیهم السلام او د نورو د حالاتو تفصیلات له خپلو قومونو سره د تعامل او په هغه باندې مرتب نتایج بیان کړي دي ترڅو موږ له امت سره د بهترین تعامل او د حق لوري د رابللو سمه طریقه زده کړو. د قرآن کریم په ډیر ځایونو کې د موسی علیه السلام او بنی اسرائیلو کیسې ډیر په تفصیل بیان شوي دي، ځکه چې بنی اسرائیل له موږ سره متصل امت وو. زموږ او دوی ترمنځ ډیره فاصله نشته، بلکې لا تر اوسه موجود دی او د دوی حالات د دې امت له وضعیتونو او حالاتو سره مشابهت او مناسبت لري. نو دا ټولي کیسې الله جل جلاله موږ ته د بشریت د تاریخ په سیاق کې په دې موخه بیان کړي دي چې په موږ کې د بدلون راوستلو وړتیا پیدا شي. الله تعالی جل جلاله موږ ته یوازې د انبیاء علیهم السلام کیسې نه دي بیان کړي، بلکې
موږ ته د خپلو دښمنانو کیسې هم بیان کړي دي. الله تعالی موږ ته د شیطان، فرعون، هامان، قارون، د عاد قوم، بني اسرائیلو، اصحاب الایکه، اصحاب الاخدود او د نورو کیسې هم بیان کړي دي چې د خپل کفر او گمراهیو له امله له کومو پایلو سره مخ شوي دي. الله جل جلاله موږ ته د اصحاب الکهف کیسه هم بیان کړې ده چې څنګه له یو کفري محیط څخه په دې خاطر پاک محیط ته لاړل چې د جاهلیت له ټولنې متاثره نشي او په سم ډول د الله جل جلاله عبادت وکړي. الله جل جلاله موږ ته د امتونو د مصلحینو کیسې هم بیان کړي دي. د ذوالقرنین، لقمان، د فرعون د ښځې آسیه بنت مزاحم، د ابراهیم علیه السلام د ښځو هاجرې او سارې، مریم بنت عمران او بلقیس کیسې هم بیان کړي دي ترڅو دا هم راوښایي چې د دعوت، اصلاح او جاهلیت د مقابلې په ډګرونو کې ښځې هم ستر کارونه کولای شي. د جاهلیت له تاریخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارک سیرت څخه پر اسلامی امت د تیرو شویو احوالو او حوادثو نه ځان خبرول د انقلابیت د نصاب له مهمو مضمونونو څخه ګڼل کیږي او د همدې اهمیت له امله الله جل جلاله په خپل کتاب کې دومره لوی ځای ورکړی دی. د اسلامی تاریخ د لوستلو اهمیت د هرې ټولنې او مسلمان امت لپاره د اسلام او اسلامی امت د تاریخ لوستل له ډیرو ضروري او اړینو مضمونونو څخه دي. مسلمان باید په دې پوه وي چې اسلام په نړۍ کې څنګه خپور شوی او پر مسلمانانو څه تیر شوي دي. هغه مسلمان چې د اسلام له سیاسي، عسکري، تمدني او فقهي تاریخه ناخبره وي نو هغه په سم ډول نه دین تشریح کولای شي، نه د اسلام د رجالو او د هغوی د سترو اعمالو په اړه د خپلې زمانې خلکو ته څه ویلی شي، او نه هم د دین د مفاهیمو او افکارو په اړه د باطلو فرقو له لوري راپورته کړل شوې شبهې او شکوک ځوابولی شي. اسلامی تاریخ یوازې د اسلامی امت سیاسی او عسکري تاریخ ته نه ویل کیږي، بلکې مسلمان باید د اسلام د سیاسی او عسکري تاریخ، د اسلامی تمدني، دعوتی او فقهي تاریخ، تاریخ التشریع هم ولولي ترڅو په دې پوه شي چې اسلامی فقه او فقهي مذاهب ولې او څنګه منځته راغلل. د اسلامی امت د فکری او اصلاحی تاریخ په اړه که د امام سید ابوالحسن علی ندوی رحمه الله کتاب رجال الفکر والدعوه فی الاسلام او یا په همدې موضوع کې کوم بل معاصر کتاب مطالعه او ولوستل شي نو ښې پایلې به ولري او مسلمان امت به د اسلام او اسلامی تاریخ له ټولو پیښو او اړخونو خبر وي. په دې کتابونو کې باید د جاهلیت دوره، د نبوي سیرت مکی او مدنی مرحله، راشده خلافت، اموي مرحله او په اروپا کې د اسلامی اندلس تاریخ، عباسی مرحله، د بیلابیلو اسلامی دولتونو مرحله، صلیبی جګړې، د چنگیز صاعقه، عثماني خلافت، د غربي استعمار مرحله، ما بعد الاستعمار دولتونه، په مستعمرینو پورې بیلابیل تړاوونه او د اسلامی نړۍ اوسنی وضعیت باید خامخا مطالعه شي
ترڅو مسلمان امت د خپلې ټولنې او مسلمان ورور د اصلاح او پوهاوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، خپلې هڅې جاري او ګړندۍ وساتي چې ټولنه د اسلام د سپېڅلي دین او اسلامي شریعت په دایره کې د ښه بدلون په لور رهي شي.